کتونکو ډیره یو افسوسناکه واقعه بیګا مخې ته راغلې په بابوزو کې چې هلته دماکه شوې هر څه شوي تقریبا 10 کسان پکې مړه دي په دې کې زنانه هم دي په دې کې ماشومان هم دي او دا د سوات کوم ایکسپریس وې ده نو دغه مړي رئیس دي او په دې روډ یې بند کړی دی موټر وې بند کړی ده بالکل تاسو ته براه راست ښیو بابوزو کې بیګا دغه واقعه راغلې ده او پای کې 10 تنه وفات شوي دي پای کې زنانه هم دي او ماشومان هم دي دلته چې کوم د دې کوم مقامي کسان دي د هغوی نه به پوښتنه لرو تپوس وکړو چې دا څه واقعه پیښه شوې جی زه دا سوال کوم چې زمونږ دا غریبانان خلک راغلي وو د سواد نه راغلي وو دلته کې دوی په کډو پاتې کېږي دوی سره زنانه دي دوی سره ماشومانان دي په سفرونو کې پاتې کېږي د بابوزو شموزو یا خان سنګ لاو کې دا خلک پاتې کېږي دا بیګا په دوی باندې لپاسه بمباري کړې ده بیا پیشیلن کړی دی دا 9 کسان په 2 کوټو کې سفرونو کې پاتې کېده او دا کسان چې په دې کې زنانه مړي دي په دې کې ماشومان هم مړي دي بیا ورځ موږ خبر شو نو د دې بابوزو خلک هم برنه پرې خو پولیس راغلي وي تاسو برنه ځي بر طالبان دي نو اکار دوی په خپل کوي دا طالبان دي بر تاسو باندې زغره ده دا خلک هم باندې بل چې موږ د سواد نه رالو او کم خلک زموږ د سواد نه راغلي لکه مثال دا وخو ده دې مړي ته دا 2 مړي په یو کټ کې پراته موږ بل هارو کې را کوڅړه بیا د بابوزو خلکو سره خدای خو کی او بیا و کټونه راغله په کټونه موږ دته را کوڅړي موږ ګناګار پته یو موږ ګناګار پښتانه چې موږ ګناګار یو دلته کې مهرباني دا وکړي چې موږ پښتون ټارګټ